بسمالله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ویس کرني مینوالو د اختر دویمه ورځ ده، راغلي یو چکر لا مونږ سره اوسئ. وا د تا ته ډالۍ وي چې غلطي منمه خو غلطي نه منم که زړه راکې زما نه ځان واخله او اول د خوله په سمندر ووینځه وروسته پې نوم د باچا خان واخله. ډېر یو څو شعرونه اویس کني د ډالۍ کومه چې څه بلکې سلیمان له به دې وغواړم جینې کو فهدي ځان له به دې وغواړم او زما هم فهی ودان وي زما هم فهده زما هم فهی ودان وي زما هم فهده ای زما انګور شنو ودان له به دې وغواړم. ډېره لا میر صاحب سره ولاړ یو کوم چې د دوی علاقې دی. میر صاحب د اوبه چېرته وتې دي؟ ګلنو السلام علیکم. نن د اختر دویم ورځ ده. زما د ملګري چې کوم دي چکر له راغلي دي دا اصل کې د جمالګړی کاټلنګ یو ایریا ده او دې سره چې کوم دي شاته کاټلنګ پاتې کېږي. کاټلنګ نه دی خوا مته وته وي دا متې سره شاته په دې چې روډ نه کاټلنګ ته به روډ دا اوبه چې کوم دي د انګریزانو دور کې هغې یو سورنګونه خوري او د نیر یو سیسټم یې کلو کړی دی نو دا یو سورنګ کې روتي تقریبا دی نه دی خوا درې څلور سورنګه سیوا نور وتې دي چې کوم دي نو هغې دغه وایي سپینکې وایي دوی به یې سپینکې ورغلي دي خو د هغې نه شارټ کټ چې کوم دي ساوډر دا نهرونه څومره چې دا تاسو د نهرونه دا شاخونه وینئ خو دا دې نه چې کوم دي انګریزانو خواره کړي دي او هغې سره چې کوم دي د هغې پټي مالیې وغیره څومره سیسټم دی هغې نه چلېږي. امیر صاحب لکه دا اوبه چې کوم دي دا د غر له لاندې وتې دي دا تقریبا جی درې څلور سورنګه کې وتې دي او یو سورنګ به تقریبا د 1 کیلومتر فاصله کې نو دا د سورنګونه دي دپاره شوي دي چې دا اوبو په دې کې د نهر یو سیسټم برابر کړی دی. یخې اوبه دي دا د بره د درګۍ او د غټ نیر سیند نه راکولو شوي دي د انګریزانو دور کې شوي دي او انګریزانو کړي د مالیې سیسټم سره کوم چې دا پټي اوبه کېږي دې نه مالیه راغونډېږي که نه په هغې کوم سیسټم روان دی او دا اوبه ټولې د اور اوبه دي د اور بره چې ونه ویلې کېږي د اور هغه اوبه راځي ډېرې یخې اوبه دي. بلکل مننه ډېره زیاته مننه. مینوالو مونږ سره د دې ځای بل یو غړی بل یو ځوان ولاړ دی هغه به د دې باره کې څه وایي. ځوانه نوم دې څه دی رانږدې شه؟ زما نوم جي شهاب خان دی. ښه جي تاسو شهاب خان جي دا اوبه لاندې راوتې دي تاسو دې باره کې څه وایي؟ زه دې باره کې دا یم چې دا ډېر بهترین ځای دی او حکومت له پکار دی چې دې له ترجیح ورکړي. دا ډېر نیچرل ځای دی خاص کر د دې روډونو صحیح کیا او دویمه خبره دا ده چې حکومت دې طرفه دې کې یو غټ ډیم جوړېدی شي د دې ملک د ځای لپاره یو غټه تبدیلی راتلی شي په دې ځای کې. دې باره کې به تفصیلي یو دوه خبرې کوم د دونه ښه ایریا سره ښه تعلق سره زما ذهن کې دوه درې خبرې نورو راځي. زما حکومت ته درخواست دی چې دې ملګرو له څومره ښایسته قرضې ورکړي بغیر سوده چې دوی په دې یخو اوبو باندې ښایسته جهیلونه جوړ کړي دغه جوړ کړي فارمونه د مایانو ځکه چې دا اوبه چې کومې دي دا د اورې یخې اوبه دي او ټراوټ مایان چې کوم دي جي هغه ډېر زیات ګران دي نو دا ټراوټ مایان ساتلو لپاره یخې اوبه ضروري پکار دي. نو زه یم چې په دې یخو اوبو باندې دي خیراتي دې سره ځای نشته حکومت دې چې کوم دی نو څه نه څه امداد دي وکړي او دې په دې باندې د فارمونو کولو کړي نو زه یم امید دره به دي چې دې خلکو به ته به ښه چې کوم دی ښه میان میلاو شي. زما حکومت ته دغه درخواست دی چې دا موږ کوم په دې لاره رالو زمونږ دا لارې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې کچې دي ډېرې خرابې دي. فرض کې که دا لارې جوړې شوې نو دا ځای ډېر زیات ښکلی ځای دی ځکه چې دا چوټا کالام دی. چوټا کالام ډېر زبردست دی دا خلک به ډېر زیات انجوای کړي. دې کې چې حکومت څه نشته چې کوم دی نو ښه میدار جولې ولګوي چولې دا ماشومان پکې زانګي را زانګي ښه سیسټم وله جوړ کړي یو پارکینګ وکړي یو پارک جوړ کړي نو دا ډېر نږدې ایریا سره دی ډېر زر خلک را رسېدي سي د دې ځای نه ډېره ښه مزې اخیستې شي ځکه چې یو خو ډېر تازه اوبه دي یو ډېر تازه آب و هوا ده. نو زما حکومت درخواست دی چې دې خلکو سره تعاون وکړي دې له د مالټو ونې ورکړي دې له د امونو ونې ورکړي او بیسیک شیز پکې دا دی چې دلته ډیم پکار دی دا اوبه هم ناسې څنګه چې زما د کشر دا خبرې تاسو ته وکړې چې بهی دا ځای داسې دی بل دا اوبه دومره الحمدلله دي
خپل سیستم سره روانې دي. نو که په دې فرض کې د بجلی ډیمونه لږ لږ واړه واړه جوړ شو نو الحمدلله د کلو ته به ډېر زیاته پیدا میلاو شي او لوډ شیډینګ به کم شي. په موږ به چې کوم دی د دونه غټې مهنګایۍ سره چې کوم دی دا څونه بجلي روانه ده د دې خرچې په موږ کمې شي. امیر صاحب ستاسو یو نړۍ مننه کوم هغه سر نه موږ سره دې ځای پورې راغلی ستاسو یو نړۍ مننه. نوالو دوی هم چکر له راغلي دي او غټه خبره دا ده چې لیکل هم کوي شاعر هم دی خبرې هم دي کوي غزل به هم دي او موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو د کوم ځای؟ ساولډیر یم بچیا. ښه جي اسم شریف عارف الله مې نوم دی. ښه جي د دوی ځای باره کې تاسو څه وایئ؟ بس دا خو ډېر پخواني ځای دی زموږ د علاقې یو غر دی ښکلې علاقه ده د غره لمن ده او ښکلا یې په دې زیاته ده چې اسوات نهر سیند هم ورسره بهیږي او پخوانۍ علاقه انګریزان د وخت دا سورنګ چې دی دا اوبه چې فیروزي دا د انګریزان د وخت دی او دا ډېره مخکنۍ خبره ده. نو زما د پیدایش نه مخکنۍ خبره ده نو دا به ووایم چې کله به وي خو بهرحال دا یو د خپل علاقه ده او زمونږ د کلي خلک راځي اخترو کې او چوټه کالام باندې مشهوره ده دا ځای چوټه کالام او شکرتنګي ساولډیر غر دغه دي د اثار قدیمه دي ساولډیر کې. د مردان نه چې کوم دی دا ځای څومره کیلومتر؟ د مردان نه تقریبا 16-17 کیلومتر به وي انشاءالله. ښه جي او تاسو سره کافي په لاس کې ده که نه نو سر جي تاسو بس لیکل میکل کوئ او مینهوالو ته یو غزل ووایئ نو ډېره به ښه وي. تا په کوڅو چې نن تېر شوی نه وې دومره په زړه به زهیر شوی نه وې ما د راتلو نه مخکې سوچ ونه کړو 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 ګنې ستا دام کې به ګیر شوی نه وې دومره په زړه به زهیر شوی نه وې. مینوال را سره ملو شوي دي دوی سره به خبرې کوو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه حال تاسو ښه؟ شکر دی الحمدلله. تاسو خیر یې خوشحاله؟ ښه خوشحاله. ها تاسو دلته کې راغلی تاسو یې د کوم ځای؟ موږ جي جازونو ګراونډ بشالي روډ. ښه جي جی دلته د ملګرو بس پلان جوړ کړو زه به ته کلی ته موږ به صحیح ان شاء الله. صحیح ده. تاسو دا پلان مې چې جوړ کو تاسو د چا وی چې دا ځای ښه دی دا ښه نه دی دا ښه ځای دی؟ دا زموږ دلته رشتہ دار دی موږ یو څو پیرې مخکې مو راغلي وو که نه دلته لامبل موږ راځو نو په دې وجه موږ داسې خوښ کړو. بل حالات هم خراب دي ګڼه مڼه د یو ځای کې بل ځای کې چکر ځایونه بند دي نو موږ ویلی شو چېرته سکون ځای وګورو او انشاءالله هغې ته د خیر سره لاړ شو بس رالو دا بس پروګرام جوړ کړی سم تیار کړي دي. ښه جي تاسو چې کوم دی دا ځای مو خوښ شو او تاسو به زموږ د چینل او د پیج مینهوالو ته تاسو څه وایئ چې دلته کې راشي که نه؟ بس تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ ته دلته وخت هم راکړو دلته رالې موږ سره خبرې وکړلې او خلک او راځي دي انشاءالله ځای ښه مزېدار ځای دی.